قربانی په کمو سارو باندې کیږي. قربانی چې دا یو ګډي بیزی دی دا جنس ته پدې کیږي، یو غوا میخه بل جنس دا دی او بل اوخان. دا 3 قسمه زناور چې دی ساروی پدې باندې قربانی کی. وحشي زناور چې دی زنګلی زناور چې زنګلونو کې اوسیږي لکه اوسای شوله زنګلی زناور دا په قربانی کې علالول چې دی دا ټیک نه دی او د دې قربانی صحیح نه. دغه 3 قسمه زناورو باندې قربانی کیږي. په هغه کې ګډ او بیزا دا جنس چې دی ګډ وي ګډ وي بیزه وي چیلې وي چیلې وي په دې ټول جنس باندې قربانی کیږي او دا د یو کس نه جایز کیږي. د بیزو چې څومره جنس دی او د ګډو په دې کې یو کس قربانی کولی شي او د یو کس نه علاوه په ګډ بیزا پیسه وغیره کې نشي شریک کېدلی. دا د یو کس نه دا قربانی کی. چې اګانې او میخې دي نو په هغې کې 9 کسو پورې شریک کېدلی شي. د یو نواله یو کس یوازم علالولی شي، 2 تنم شریک کېدی شي، 3 شریک کېدی شي، 4 5 6 9 د 9 نه په زیاته نشي شریک کېدی. بعضې خلقو ذهن کې دی وي 3 او 5 او 9 کولی شي او 4 او 2 او 6 نشي کولی. نه، د یو نواله د 9 پورې شریک کېدی شي. غوین یا میخین ساروی که 2 تنه په شریکه علی ټیک ده، 3 تنه په شریکه والی ټیک ده، 4 تنه په شریکه والی ټیک ده، 5 ټیک ده، 6 ټیک ده، 9 پورې. او دغه شان اوخانو جنس چې دی هغې کې هم د 9 کسانو پورې شریکېدلی شي. او عام طور پر چې زمونږ د کلو علاقو کې څومره قربانۍ عام طور پر د ټلونو دا قربانۍ کیږي. په 15 کسه 6 کسه 9 کسه څاروی علي دا بالکل جائز دی او دی کې اس قباحت نشته. دا بالکل ټیک دی، دی کې اس قباحت نشته دی. البته علما دا وایي چې اوس یو سړی دی پټل کې دی 9 برخه ده د 9 برخې چې کم قیمت ته په هغې باندې د ته ځان له مثال کې طور پر ګډ چیلې بیزه میلاویږي او غوښه هم د هغې مروي مثال د غریبانانو کار پیم کېږي. نو بیا دله یوازې قربانی کول چې دي دا غوره دی. ځکه دی کې دا مسله د قربانی کې علما وایي چې کله یو کس پکې اراده د غوښې وکړله او نیت خراب شو نو قربانی د ټولو ونه شول، یا د یو تن په مال کې څه نقصان وي نو دی کې دا مسلې لږې ډېري. هر چې اوس ګډ او بیزه ده دا د څومره عمر پکار ده. بعضې خلق دی کې وی غاښې یو دی 2 دی او غاښې کړي دی او نه دی کړي. به هر صورت ګډ او بیزه چې دا پیسو چیلی وغیره چې دا د یو کال وی پوره یو کال شوی په 2م کال کې داخل شوی نو د دې قربانی ټیک ده. که په یو کال کې یو ورځ هم کم و د قربانی په ورځ نو د دې قربانی ټیک نه ده. البته دا ګډ چې وي ګډ دا جنس چې دی که دا د 6 میاشتو وي دا ګډ ګډورې او د کال د ګډورې مرخکارېده نو بیا په د باندې قربانی کیږي. خو د پیسه او د بیزې مسله نه ده، دا د ګډ مسله ده. نو چې دی د کال د هغې مرخکاري او د 6 میاشتو عمر یې شوی 6 میاشتو باندې اوړېدلې اکثره حصه پې د کال تیره شوي او د کال د ګډوري مرخکاري نو بیا په د باندې قربانی کی. او غوا او میخه غوی غوا د دې لپاره شرط دا دی چې دی به 2 کال شوي او په 3م کال کې به داخل شوي. که 2 کالو کې یو ورځ هم کم و نو په دې قربانی نه کیږي. نو دې کې احتیاط کوئ، ښه تحقیقي د عمر تپوس کوئ او دې کې د قربانی د خرابېدو مسلې نو دې کې لږ احتیاط کوئ. اگر که غاښونه یې کړي وي او که نه وي کړي او هر چې د اوښانو جنس دی نو د هغې دپاره ضروري ده
چې 15 کاله به شوي او په شپږم کې به داخل شوي د اوښانو په جنس په الله قرباني کی. او علما وایي وره دا ده چې په قربانۍ کې سور څاروي حلال شي او یو عیب پکې هم دی. کوشش کو د عیبدارو زناورو نه ځان ساتو. لکۍ ته کټ نه دومره کټ او دومره کټ نو ښه خبره دا ده چې روغې لکۍ والا نو غوره خبره دا ده چې د قربانۍ څاروي دي سوره وي او د ټولو عیبونو نه دي پاک. نو د قربانۍ څاروي چې الی ټولو عیبونو ته خیال کوئ چې د دې ټولو عیبونو نه پاک وي نو د دې قرباني صحیح ده. هر چې بعضې خلق د دې خسي څاروي تپوس کوي چې د قرباني څنګه ده. علما وایي د قرباني غوره ده. خسی څاروي چې یو د سوره بیم او یو غوښه هم خوږه وي نو د قرباني چې ده دا غوره ده او د قرباني چې ده هغه بالکل کی. هغه زناور چې د هغه پیدایشي طور پر د هغه اخکري نه وي دا کونډې زناور وي. بعضې څاروو کې وي پیدایشي طور کونډه وي دا اخکري نه وي نو د قرباني چې دا بالکل جائز ده. اس قباحت پکې نشته دی چې کله د هغه پیدایشي طور ښکري نه او د هغې څاروي قرباني هم ټیک ته چې هغه اخکر مات شوی وي. بعضې اخکرې وي او بعضې نه وي نو د دې څاروي قرباني ټیک ده. که دا اخکرې دومره په ویښ کې مات شوی چې د مزغي ته اثر رسېدلی بیا قرباني ټیک ده. اوس اخکر تی تلی دی او څه حصه د اخکر باقي شته نو بیا په د قرباني کیږي. او چې دومره د ویښه وتلی د اخکر چې دنده د مزغي ته اثر رسېدلی نو په دقه یو صورت کې بیا د دې څاروي قرباني چې ده هغه ټیک نه ده. او کنه ویښ ته رسېدلی نو ټیک نه ده او کنه بعضې وي او بعضې نه نو بیا پې قربان. اگر که ډېر اخکرې تلی او لږ پاتې اخکر کې ګورئ د لکۍ مسله جدا ده او د اخکر کې دا مسله نشته. خو درې سي اخکرې تلې او څلورمه ونه هم پې خو چې بعضې اخکرې لږ غونتم باقي وو نو په دې قرباني کی. او چې یو څاروي باندې خارخ وي نو په د قرباني کیږي که نه بالکل پې قرباني کیږي. خو چې کله دې سوره بوم وي که دا خارخ نه دی دا دومره اثر په د کړی چې دی بالکل ټپ ټیپه کړی اثر یې وله په وجود کړی نو بیا د دې څاروي قرباني ټیک نه ده. او یو څاروي باندې لیونتوب دی لیونی دی د قرباني کیږي که نه که داسې لیونی دی چې خوراک ښه برابر کړي ښه سورب دی نو بیا خو د قرباني کیږي. بیا خو دې کې څه مسله نشته دی خو داسې لیونتوب دی پې چې خوراک نه کوي بیا خو په د اثر شوی دی غوښه هر څه نو بیا د قرباني ټیک نه ده. او که نه اثر پې په خوراک کې نشته او خوراک ښه برابر کوي نو بیا د قرباني چې ده هغه ټیک ده او دې کې هیڅ قباحت نشته دی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق